الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد سلسلة الفقه الجهادي درسنا پلڑائی ملت ابراهيم يعني ابراهيم عليه الصلاة والسلام ملت داغي دين داغي منهج هغه بیانې ده یو حصه شی او باقي حصے ان شاء الله کیږي. مخکې ذکر شو چې ابراهيم عليه السلام د قوم سره نرمي هم کړې وه او په نرمۍ باندې قوم دعوت کړی د الله توحید ته، پلار ته هم دعوت ورکړی په نرمۍ سره. خو لیکن هر کله چې دی پوه شو چې هغوی اصرار کوي په کفر او شرک باندې، نو بیا د هغوی نه براءت اختیار کړه. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. دارنګ موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم فرعون ته دعوت ورکړی اول کې ورسره نرمي کړې وه، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشه. نو اول شروع د دعوت په هغه نرمه لهجه سره کړې وه، دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی امر په ځای کړي. لیکن هر کله چې موسی علیه السلام پوه شو چې فرعون اوس اصرار کوونکی دی په خپل کفر باندې، نو بیا یې ورته وروسته ویل واني اظنک یا فرعون مسبورا، او بیا یې بددعایي په هم وکړله چې ربنا انک اتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الألیم. دا و د انبیاء علیهم السلام هغه منهج او طریقه په دعوت کې. نو هغه کسان چې د دې نصوصو نه وروسته دا خبرې کوي چې د دعوت طریقه داسې نه ده لکه چې د بعضو راخستې ده او نرمي پکار ده نرمي پکار ده، خو د نرمۍ نه وروستو په یو مشرک یا مرتد یا طاغوتي په خپل ارتداد باندې کلک ولاړي باید چې برات دې وشي. ته خو سره همیشه دپاره همداسې نرمي کې همداسې نرمي کې داسې نه ده. دا د شریعت په نصوصو باندې دوستانه لوبې کول دي. دا مسکینان په دې باندې خبر نه دي، صرف دا یې اورېدلي دي چې یاره نرمي کول پکار دي. ان تر دې دوی دا نرمي دې اندازې ته ورسوله چې دغه مرتدینو ته دوی مرتد نه وایي، هغوی سره کیني، هغوی سره پاسي، هغوی سره خوراک کوي، هغوی سره څښاک کوي. هغه مرتد حاکم، هغه مرتد حکمرانان چې نن د کفر په قانون باندې د خلکو په وینو، د خلکو په مالونو، د خلکو په عزتونو باندې د هغوی فیصلې دوی کوي، په هغې باندې لوبې کوي. سره دې نه چې دوی کفر بواح کړی دی، د الله شریعت ته غاړه نه ږدي، د الله قانون نه نافظ کوي. او بیا هم دغه مولیان او دغه شیخان دا دعوه کوي چې دین کې سختي نشته، او دارنګې کله وایي زمونږ دین آسان دین دی، آیاتونه وایي، احادیث هم وایي چې یسرو ولا تعسرو، سختي په خلکو مه راولئ. موږ دا وایو ابراهیم علیه السلام د داسې قانون نه او د داسې حکومت نه چې هغه کفري حکومت و، هغې نه برات کړی. علی الاعلان ورته ویلي کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. نو په کار دا ده چې د ابراهیم علیه السلام دغه منهج عمل کې راوستلی شي. بل طرف ته که موږ وګورو موقف د سلفو د خپلې زمانې د هغه امیرانو سره د نه چې هغه امیران د هغې سلفو په وخت کې هغه صرف بعضې پکې ظالمانو، نور ټول اسلامي وو، مسلمانانو، موحدینو. خو لیکن زمونږ سلفو د هغوی د وظایفونه، هغوی سره د ناستې او دارنګې هغوی سره د ورتګ د دې ټولو نه هغوی براعت کړو، نه به ورتل.
سره د نه چې سلف صالحینو نه چېرته کلیات ویلي وو، نه د حقوقو پونځی ویلي وو، او نه دغه جریدې او دغه مجلې ویلي وي چې کومې نن سبا ویله کېږي دا بدبویه، دا د طاغوت په رنګ باندې رنګ شوي مجلې، اخبارونه یا یونیورسټیانې یا معهدونه د هغوی نه ویلي. لیکن سره د نه هغوی به د بادشاهانو دروازو نه تښتېدل، بادشاهانو له به نه ورتل او نه به د هغوی نه کوم مال طلب کو. نن چې ځان ته مولیان او شیخان وایي او شیطان په دوی باندې لوبې کوي او د خپلې دنیا اصلاح په خپل فساد د دین کې ګوري، خپل دین فاسد کوي، دنیا ځان ته ښه کوي. دوی دغه حکمرانانو ته راځي او د بادشاهانو په دروازو کې لکه د غلو اوړي راوړي، کله د پارلمان په نوم باندې، کله د شورا د امیر په نوم باندې، چېرې فلانی مولي صاحب د شورا امیر دی، د مولیانو د شورا امیر دی، ان تر دې چې دوی امر بالمعروف نهی عن منکر هم پرېښی دی. د دې وجې نه چې دوی ته به څه خطره پېښه شي، یا به د دوی دغه عزت چې په دې حکومتونو کې کېږي هغه اکرام به ختم شي. د دې وجې نه د دې حکومتونو د کفر نه دا مولیان او دا شیخان ساکت دي، څه ته نه وایي، او دوی وایي چې ته موږ د دې بادشاهانو نه لرې شو، د دې حکومتونو نه جدا شو، نو موږ ته به ضرر راورسېږي. دا هسې بني دي. اوس راشئ د سفیان ثوري رحمه الله خبره واورئ چې کله هغه عباد ابن عباد ته خط ولیکه، څه ورته وایي؟ ایاک والامرا، ځان وساته د امیران نه. هغه وخت ورته وایي چې حالان کې هغه بادشاهان ټول مسلمانانو، اوسني خو ټول مرتد دي، او ځان وساته د هغه امیرانو نه چې ان تدنو منهم، چې ته دوی ته نږدې شي، او تخالطهم، یا ورسره شریک اوسېږي فی شیء من الاشیاء، په یو شي کې به هم دوی سره نه اوسېږي شریک. و ایاک، ځان وساته، ویقال لک، وایي تا ته به ویلی کېږي چې ته دې حکومت کې ننوځه، دې بادشاه سره ورشه، یو ځای شه، لتشفع دپاره دې چې ته شفارس د چا وکړي، د چا په ښه خو به راشي. وتدرأ عن مظلوم، یا به د مظلوم نه څه دفاع وکړي، د دې په خاطر باندې دې حکومت کې ننوځه. او ترد مظلم، یا به یو د مظلوم نه یو ظلم لرې کړي. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي فإن ذلك خدیعة ابلیس، دا د شیطان یوه دوکه ده، ګوره چې تا ته یې درکوي. وانما اتخذها فجار القراء سلما، وایي دا هغه فاجر فاسق مولیانو ځان دپاره یو زینه جوړه کړې ده، یو پاتان یې جوړ کړی دی، دې دپاره چې دنیا پرې حاصله کړي. سیر اعلام النبلاء 14 جلد 580 جامع بیان العلم و فضله د امام ابن عبدالبر جلد اول اصول نحوې کې سفیان ثوري صاحب دا نقل کړی، د هغه نه دا نقل دی. نو اوس موږ ورته سوچ وکړو سفیان ثوري رحمه الله ته وګوره، نن چې کوم د دعوت چغې وایي دا خلک د مصلحت الدعوت په نوم باندې، چې ګوره خیال کوئ موږ خو دعوت کوو او د دعوت دا طریقه ده. سفیان ثوري صاحب دې مصلحت ته څه شی وایي؟ خدیعة ابلیس ورته وایي چې دا وایي د شیطان دوکه ده. او دارنګې عباد ابن عباد ته دا ونه ویله چې خیر دی، ته داسې وکړه چې د دین دپاره په دې حکومت کې ننوځه، طالبانو له خدمت کومه. او ښه دی، طالبان ته کار کوي، څه شی کوي؟ خلارې ناست دي، ډالر یې خوري، کلدار یې اخلي. دا هسې د شیطان دوکه ده. نه د دین خدمت دلته کېدی شي، د دشمن سره به څه د دین خدمت وکړي چې ته وایې زه دشمن سره ناست یم او د دین خدمت به کوم، داسې دوکې د شیطان. او هغه دشمن چې هغه د الله د دین سره محارب وي. نو سفیان ثوري صاحب دغه عباد بن عباد ته دا ونه ویل چې کلک شه دلته، او بادشاه ته نږدې شه، کېدی شي یو منصب او کرسي درله درکړي، یا به دې وزیر کړي، کېدی شي چې ته د ظالم نه لاسنیوی وکړې، د مظلوم دفاع وکړي، یا ورونو ته به فایده ورسې، یا دا منصب مه پرېږده هغه ګناهګارو ته چې ستا ځای ونیسي. بیا بعضې وایي که نه، وایي موږ داسې کوو چې دې ځای له غلط خلک راځي. سفیان ثوري رحمه الله دته دا ونه ویلې، بلکې دی ورته وایي چې جدا شه، دی دا د شیطان دوکه ده. دنیا د حصول لپاره یو زینه ده،
دا حالو د سفیان ثوری په زمانه کې چې هغه وخت دا خبره کړې وه، نو زمونږ په زمانه کې به چې د فساد زمانه ده اکثر خلق مشرکان شوي دي، مرتد شوي دي. یو شاعر عجیبه خبره کړې ده، وایي قوم تراهم مهتعین مجلس فيه الشقاء وكل كفر داني. وایي ته به دا قوم ویني چې منډې به وهي هغه مجلس ته چې په هغې کې بدبختي وي، په هغې کې کفر و شرک وي او هغه نږدې کفر پکې وي. بل فيه قانون النصارى حاکما، بلکې په دې کې قانون دی چې هغه د نصاراو قانون دی، حاکم دی په هغې کې. من دون نص جاء فی القرآن، چې د قرآن خلاف دغه قانون دوی ته راغلی دی. تبا لکم من معشر قد اشربوا حب الخلاف و رشوة السلطان. او هلاکت دی وي تاسې لره داسې ډلې چې څکلی شوي دغه ډلې ته حب د مخالفت او رشوت دپاره د بادشاه، او هلاک شي. دا څنګه خلق دی؟ شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د سفیان ثوری صاحب دغه قول بار بار ذکر کوي چې من جالس صاحب بدعة لم يسلم من احدى ثلاث. څوک چې د بدعتي سره کېناست نو د دریو شیانو نه به بچ نه وي. یا دا چې د بل دپاره دا یو دلیل او فتنه شوله چې ته د هغه سره کښېنې. نن اکثر خلک وایي که نه، ولې دا غټ غټ شیخان او مولیان چې د حکومتونو سره دي، دا پلن پلن مولیان چې هلته ورته اوړي راوړي دا شیخان، ولې دا چې د حکومتونو سره دي، نو که دا چې د کفر وی نو پلانې صاحب بې جلسه کې نه شریکېدی، پلانې صاحب به نه ورتللی. امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي چې د خلکو دپاره به یا دلیل جوړیږي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اسلام کې یو نیکه طریقه هغې باندې عمل وکړو نو د دپاره اجر دی، او اجر د هغه چا چې چا پې عمل کړی دی، او د دوی د اجر نه به څه کمیږي هم نه. چا چې په اسلام کې یو بده طریقه رایج کړه، په ده باندې به ګناه وي د دغې بدې طریقې، او د هغه چا ګناه به هم په ده باندې وي چې هغې باندې دغه عمل کیږي، او د دوی د ګناه نه به هم څه کمیدی نشي. مسلم کې حدیث دی. نو یو وجه ستا د نزدېکت نه دې بادشاهانو ته هغه دا ده، دې حکمرانانو ته چې ته به ستا د ناسته به دلیل وي د نورو خلکو دپاره. نن ټول خلک وایي که نه پلانی مولوي صاحب چې پارلمان کې دی، پلانی مولوي صاحب چې اسمبلی کې دی، فضل شیطان او پلانی کاغذي یا نور مرتدین چې هغه پارلمان کې دي، وایي که دا حکومت د کفر وی نو دغه غټ غټ مولیان به پکې نه وی. نو محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي چې ګوره خلکو دپاره به دلیل نه جوړیږي، ضرور په دې نزدېکت د دې بادشاه کې ستا د حکومت سره دا یو دلیل جوړیږي خلکو دپاره. دویم چا چې په عمل وکړه دې نه وروسته او دا کار کې داخل شو، د حکومت سره ورلی، حکومت دې ومنه او دې حکومت ته اوړې راوړې، نو ضرور به ضرور ستا په دې زړه کې د حکومت د خوا نه څه احسان پیدا کېږي چې یاره دې حکومت خو ما سره ډېر ښه کوي، مدرسه را جوړوي، کله چې دستاربندي کېږي نو پلانی صاحب راځي، پلانی صاحب مرتد صاحب راځي، نو ضرور به ضرور ستا په زړه کې د دې حکومت ته څه احسان پیدا کېږي، نو په دې سره ته خویږي، نو الله به دې په دې سره اور ته داخل کېږي. نو دا دویمه وجه ده. درېیمه وجه وایي دا ده، شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي وایي چې ته د حکومت سره داسې اوړې راوړې نو په زړه کې به دې ضرور دا ګرځي چې خلک به خپل کار کوي. و انی واثق من نفسي، زه خپله مضبوط یم، ځکه زما دین مضبوط دی. نو اوس هر کله چې دا اقوال شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله او سفیان ثوری صاحب نه نقل کړي دي، د هغه اهل بدع مبارکې کړي، اگر چې هغه بدعتین چې هغه د هغوی بدعت غیر مکفره وي، نو آیا هغه کسان چې نن وخت کې د بادشاه سره د حکمرانانو سره د حکومتونو سره اوړي راوړي چې هغه مرتد حکومتونه دي، د کفر د قانون تابعداري د هغوی احترام کوي، دغه مجلسونه د مرتدینو مجلسونه دي،
نو آیا د دوی سره به ناسته څنګه وي چې د یو بدعتي سره ناسته پکار نه ده؟ نو د یو داسې مشرک مرتد مجلس چې هغه د الله د قانون خلاف بل قانون جوړ کړي د هغې احترام کوي، د الله د دین پورې استهزاء کوي، امریکي یهودو نصاراو جوړ کړی وي، نو د دغه حکمران سره د دغه بادشاه سره د دغه حکومت سره به ته څنګه بیا کینی؟ بهرحال الله سبحانه وتعالی ټولې هغې طریقې چې هغه کږي دي د دین نه، هغه ټولې الله سبحانه وتعالی باطلې ګرځولې دي. د دې وجه نه په دې کې مصلحت نشته چې ته په دې حکومتونو کې داخليږي. دا د ابراهیم علیه السلام ملت نه دی، نه د هغه منهج او نه طریقه ده. الله سورة هود کې فرمایي، کوم چې نبی علیه السلام فرمایي چې زه د سورة هود د آیتونو زه بوډا کړم. څه وایي الله فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، تاسو میران قدر هم مکوئ هغه کسان ته چې ظالمان دي، فتمسکم النار، تاسو ته به اور در ورسیږي. وما لكم من دون الله من اولیاء، نه به وي تاسو لپاره سوا د الله نه نور مددګاران، ثم لا تنصرون، به تاسو سره مدد نشي کېدی. نو دوستانو په دې مداهناتو کې او په دې کګول او وګولارو کې چې دغه مولیانو دې خلکو اختیار کړی دي او دې حکومتونو ته اوړي راوړي، په دې مرتد حکومتونو کې وظایف لري، دې مرتد حکومتونو سره موالات کوي، دې کې نصرت د دین نه دی او نه پکې مصلحت د دین دی. اگر که دغه متوهمین چې وهم والا دي دا وهم کوي چې ور منګه دلته د دین د مصلحت د وجه نه ناست یو، په دې کې مصلحت دی، په دې کې مصلحت دی، دوی د دې خوب نزان بیدار کی او د هر چغې وهونکي په چغه دې نه غولېږي. د دې مولیانو په دې آیتونو دې نه غولېږي، دا دروغ وي، د الله په دین پورې استهزاء ده. مفسرینو دې آیت لاندې لیکلي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، رکون چې دی میل یسیر ته معمولی کږېدل. ابو العالوي وی لا تمیلوا الیهم کل المیل فی المحبة ولین الکلام، وی تاسو دې ظالمانو ته په محبت سره مه کږئ، دوی سره محبت مه کوئ او مور سره نرمې خبرې کوئ، دا به مو سره نه کړي. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي چې من لاق لهم دواتا او برا لهم قلما او نحو لهم قرطاسا دخل فی ذلک. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، لاندې سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وی چا چې ظالمانو ته صحیح راوړل چې خط پې وکړي، یا ورته قلم جوړ کړو او یا ولا کاغذ راوړو، وی دې آیات کې داخليږي، دې آیات کې داخليږي، دا سړی ظالم دی، ځکه د ظالم سره مدد وکړه په دغه شیانو سره. نو ستا څه خیال چې په دې حکومت کې ته اوړې راوړې سندونه ارزیابي کومه، دې دپاره چې ماله وظیفه راکړي په وزارت اوقاف کې. عجیبه خبره ده، قلم جوړول د صحیح راوړل دوی ته، یا مثلا کاغذ دوی ته راوړل په دې آیات کې شاملېږي د سلف په نسبت باندې. نو ستا دا داخلېدل په دې حکومت کې، دا پلن پلن کېدل په دې حکومت کې، دا به نه داخل په رکون کې، ستا بدن ته به الله عذاب ونه رسوي، فتمسکم النار کې به ته نه راځي. شیخ حمد بن عتیق رحمه الله فرمایي وی فتوعد سبحانه بمسیس النار من رکن الى اعدائه ولو بلین الکلام، ولو بلین الکلام. وی الله سبحانه وتعالی دلته وعده وکړه پر رسولو د اور سره چې دغه کسانو ته به اور رسیږي. من هغه چا رکن الى اعدائه چې چا معمولی غوندې رکون وکړو، اعلان یې وکړو د الله دشمنانو سره، ولو بلین الکلام، اگر که په نرمې خبرې سره وي. شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن چې کوم د نجد د ائمو نه یو امام دی، هغه اقوال د مفسرینو چې کوم مخکې د رکون کې ذکر کړي دي، بیا وایي دا د شرک ګناه چې د الله په نسبت باندې ډېره لویه ګناه ده او د دې مختلفې رتبې دي. نو وایي څرنګه به وی حال د هغه چا چې دې سره یو ځای شي استهزاء د الله په آیاتونو پوسي، د الله احکام پرې ښودل، د الله اوامر او نواهی رد کول او د هغې په ځای باندې بل قانون جوړول. نو آیا د داسې خلکو سره بیا میلان کول دا به ډېر کفر نه وي؟ شیخ محمد الوهاب رحمه الله خپل ځای کې فرمایي، خپلو دوستانو ته وصیت کوي فالله الله یا اخواني، د الله په خاطر د الله په روی باندې ای زما ورونو، تمسکو باصل دینکم، تاسې عمل وکړئ په اصل دین ستاسې باندې،
واوله واسه وراسه فاغه اصل او په سر چې کوم د دین د سر د کوم د دین هغه بنیاد دی هغه عمل وکړي چې هغه شهادت الله اله الا الله وعرفوا معناها دا غي معنا او پیژني واحبوها د سره محبت وکړي واحب اهلها او دغه مؤمن سره محبت وکړي چې کوم دا کلمه ویلي وجعلوهم اخوانكم او خپل ورونه وګرځوي ولو كانوا بعيدين منكم نسبا اگر که تاسو نه په نسب کې لري وي وکفروا بالطواغیت تاسو کفر په دې طواغیت باندې وکي او عادوهم د سره دشمنی وکي وابغضوهم د سره بغض وکي وابغضوا من احبهم دا چا سره بغض وکي چې دوی سره محبت کوي او جادل عنهم یا د دوی نه دفاع کوي او لم يكفرهم یا دوی ته کافر نه وي هغه کسان هم تاسو کافر وګڼئ هغه سره بغض وکي او دا کسان سره بغض هم وکي او قال ما علي منهم منګه څه کو دا خپل کار وکي دا کسان سره هم دشمنی وکي او قال ما كلفني الله بهم دا کسان سره هم دشمنی وکي دوستانو چې هغه وی چې مونږ الله د دوی په کفر نه مکلف کړي منګه څه کو دا کسان هم کافر دي وای سوچ دا خبره کوي فقط كذب هذا على الله وافترى اسما مبينا او دا په الله باندې دروغ او په الله باندې بهتان وتړو وقد كلف الله كل مسلم الله هر مسلمان مکلف کړي دي به بغض الكفار په بغض کولو د کافرانو سره هر مسلمان ته دا لازم او په دمانه دا فرض شي د کافرو د مرتدینو سره بغض کې وافترض عليه عداوتهم فضيمانه د دې کافرو دشمنی د دې طاغوتی حکومتونو دشمنی فرض کړی ده وتکفیرهم د دوی هغه کفر کول چې دوی ته کافر وي والبراءت منهم د دوی نه جداواله د دوی نه بیزاری د هم په دوی باندې فرض کړی ده ولو كانوا ابائهم اگر که دوی پلاران وي ابنائهم یا زامن وي او اخوانهم یا ورونه وي فالله الله بیا د الله په خاطر تمسکو بذلک تاسو په دې باندې عمل وکړئ لعلکم تلقون ربکم دې لپاره چې تاسو د رب سره ملاقات کوونکي استئ لا تشركون به په داسې حال کې چې تاسو به شرک نه کړئ شیئا هیڅ د دې وجه نه دوستانو علما د نجد رحمهم الله جميعا هغوی ټولو دا خبرې په عجیب انداز سره کړي دي هم دا بیان کړي دي چې تاسو په دعوت کې نرمي کوئ هم دا بیان کړي چې کله نرمي باندې دعوت وکړي او به دغه مرتد یا دغه مدعو چې کوم هغه ته دعوت شي او په خپل کفر او شرک او ردت باندې ټینګ وي به ته نه برات وکړي او د ابراهیم علیه السلام ملت دی البته بعض خلک نن وخت دا وایي چې زمونږ دعوت ته نقصان نسیږي تاسو دا سخت خبرې کوئ مونږ دا وایو دغه مرجفین او دغه قاعدین چې د جهاد نه خبر نه دي د ملت ابراهیمی نه خبر نه دي دغه د منهج نه خبر نه دي او نه د انبیاء علیهم السلام دغه دعوت فهم کړی دی په صحیح معنا سره دوی د خپل جهل نه دا خبرې کوي او نه دا طریقه ته معلومه ده او نه د دعوت طریقه دوی پیژندلې ده او دارنګ دوی چې کوم بنیاد ده دوی چې کومونه کارل د دعوت په نوم باندې هغه دوی ته دغه ونه ګوره میوه نه ورکوي ځکه د دې بنیاد کچه ده د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې دغه ونه دوی نه ده کرلې او نه د نور انبیاء علیهم السلام چې کوم منهج ته هغوی په طریقه باندې دوی تللی دي ځکه دوی هم دا یو خبره کوي چې نرمي په کار ده موږ دا وایو نرمي په کار ده خو سکوت نه دی په کار کتمان د حق نه دی په کار تاسو په چپوالی اختیار کړی به دې کافر او مرتدو باندې چپ یاستئ د دوی په کفر چپ یاستئ دوی نه حق پټ کړی دی د دې وجه نه علما لیکي واذا تكلم العالم تقيه والجاهل بجهله فمتى يظهر الحق کله چې یو عالم خبره کوي د یری د وجه نه کوي ادارنګ جاهل په خپل جهل باندې خبره وکړي نو د حق به کله ظاهري عالم وجه خبره نه کوم یریګم او جاهل خو لګي د سی ویل غي ویل نو اظهار د دین په قدر راځي دوستان او کله چې د الله د دین او دارنګ د توحید هغه اظهار ونشي خلکو ته نو دا خلک به اخر کوي څه ځکه د دې خلکو سترګې هټول دي علماو ته د فنن وخت پلانې غټ شیخ د پلانې غټ شیخ ترجمه کوي د دنیا مخلوق ول راځي لیکن چې هغه اظهار د دین نه کوي توحید عملی او اعتقادي نه پیژني او نه خلکو ته بیانوي نو دا عوام به څه کوي اخر د دې وجه نه دوستانو اظهار د دین چې راځي په
په دوه خبرو سره به راځي، یو په جهاد سره راځي، بل په امتحان سره راځي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. الله فرمایي که چېرته الله نه وای دفع کړي دا خلق بعضو له بعضو باندې نو ځمکه به فاسد شوي. د دې وجه نه اعلا د دین چې راځي په دفاع سره راځي، په دفع سره راځي، په مدافعي سره راځي، چې د الله د دین نه به دفاع کې جهاد به کې، او دارنګې خلق به د شرک نه توحید ته راوباسي. او دې ته وایي غرض و غایه د دین اسلام. هم د دې د وجه نه امتحانات په سړي راځي، هم د دې وجه نه دوستانو مجاهدین ځانونه قربانۍ، سرونه قربانۍ. هم د دې وجه نه به دولت اسلامي راځي. د دولت اسلامي اصل و غرض و غایه هم دا ده. کله چې په یو دین کې قربانۍ نه وي، په یو دین کې دارنګې وینه تویول نه وي، نو دا ګوره بیا دین نه دی دوستانو. د دې وجه نه د دغه جاهلانو دا خبرې چې هغوی دا خبره کوي زموږ دعوت ته پکې نقصان رسیږي، او دا ډېر غلط کار کوي. کله وایي بمونه خلاصوي، کله وایي مسلح جهاد کوي. دوستانو دا ګوره د دوی دعوت نه دی، دا هسې خلک دوکه کوي، اگر که هغه په هره جامه کې وي. کوم دعوت چې د ابراهیم علیه السلام په منهج باندې بناوي، د هغه په طریقه بناوي، دا د الله دین دی چې الله یې وعده کړله چې په ټولو دینونو به دا دین غالب کیږي، ولو کرها المشرکون، اگر که مشرکان یې بد ګڼي. دا به ضرور کیږي انشاءالله. نصرت د دین د الله د هغې اوچتوالی دا د اشخاصو پورې دوستانو متعلق نه دی چې پلانې که لاړ نو دین به ختم شي. لکه بدبازي ځان ته د قرآن و سنت داعین هم وایي، وایي پلانې شیخ که چېرته جهاد وکړي، جهاد ته راوځي، نو دا دونه د دین کار به څوک کوي؟ دا خو د دین کار نه دی. ولې دا جهاد د دین کار نه دی چې ته وایې پلانې چې که مړ شو د رسول الله وسلم په وفات باندې دین ختم شوی نه دی، نو د شیخ په مرګ باندې به دین څه ختم شي؟ او بل دا عقیده غلطه راشي، دی به جهاد ته راوځي، مړ به شي. دا عین د قرآن سنت خلاف عقیده ده. نو دوستانو د الله د دین نصرت، د الله د دین اعلا دا متعلق په اشخاصو پورې نه دی. کوم دغه اشخاص چې هغه مرجفین دي، قاعدین دي، ناست دي، که دوی لاړ شي یا دوی هلاک شي، الله فرمایي وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. که تاسو وګرځېدئ نو الله بل قوم راولي ستاسو نه نور، بیا به هغوی ستاسو په شان نه وي. بل الله فرمایي ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ایمان والا هغه څوک چې مرتد شي ستاسو نه د دین خپل نه، زر ده چې الله به راولي داسې قوم چې الله به ورسره مینه کوي او دوی به د الله سره مینه کوي. مؤمنانو سره به نرمي کوونکي وي، او د کافرانو سره به سختي کوونکي وي. جهاد به د الله په لار کې کوي، او د ملامت کوونکي نه به نه یېرېږي. دا د الله فضل دی، ورکوي هغه چاته چې وغواړي. الله پراخ علم والا دی. بل ځای کې الله فرمایي ومن یتوله فإن الله هو الغني الحمید. که څوک د الله د دین نه وګرځېد، الله بې پروا دی، په خپله ستایلی شوی دی. دې ته وایي د انبیا علیهم السلام دعوت او د هغوی تابعداري بهترینه نمونه ده. په هغوی په تابعدارۍ کې دوستانو د دې وجې نه انبیا علیهم السلام باندې ډېر امتحانات راغلي او ډېر ابتلاګانې پرې راغلي وي. او دغه ابتلاګانې چې په دوی باندې راغلي وي دا د دوی د دعوت د وجې نه، ځکه دوی دعوت نه پرېښود. په دعوت کې مداهنت نه کوو چې څومره به دعوت کوو د دین اظهار به کېده، د دین اشتهار به کېده، د خلکو په زړونو کې به د دین محبت پیدا کېده، د دین په صفوفو کې به خلک ننوتل. او الحمدلله ثم الحمدلله دا د هغوی د دعوت نتیجه وه چې نن خلک د هغوی د دغه نور نه استفاده کوي، د هغوی په نور کې نن روان دي دا خلک. خو د دین وروسته دوستانو یو بله اهمه قضیه هغه باندې ځان پوهول پکار دي. هغه دا چې پکار ده چې مسلمان ځان ته داعي و دعوت کوي د ابراهیم علیه السلام منهج او دارنګې د هغه په طریقه باندې دعوت کوي. نو پکار ده چې د مسلمان داعي صفت
داسې وي لکه څرنګه چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام منهج او طریقه وه د هغې په نقش قدم به ځي چې کوم هغه دعوت مستقیم دعوت واضح دعوت په هغه طریقه باندې تک پکار دی. اگر که خلک به قسمه قسم خبرې کوي خو لیکن بعضې مولیان دا اعتراض کوي چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عمرو بن عبس راغی او ورته وویل چې زه اسلام راوړم، نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې چې ته لا طاقت نه لرې، نن ورځ دغه اسلام دې پټ کړه، زما حال ته نه ګورې او حال د خلکو ته وګوره، ولكن ارجع الى اهلك فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتني. مسلم کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې نن خو زمونږ حال او د خلکو حال ته وګوره، لاړ شه بیرته واپس چې کله زه ښه ښکاره شم بیا راشه. امام نووي لیکلي دی حدیث لاندې چې دا صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه به تا سره دلته پاتې کېږم، زه د اظهار د دین کومه د اسلام اظهار کومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ورته د دې طاقت نه لري ځکه مسلمانان کمزوري دي، موږ په تا باندې یېرېږو چې کفار د قریشو به تا تکلیف در ورسوي، لیکن اجر ستا باقي پاتې دی، خپل اسلام باندې عمل کوه تر څو چې ته پوه شې چې زه لږ غالب شوم او راووتلم بیا ته راشه. دغه یو سړی د دوستانو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امر وکړ په دې باندې چې ته اظهار د دین مه کوه. نو دې نه بعضې مرجفین مولیان دا فهمولی ده چې وګوره داسې وخت کې لکه نن وخت چې ته اظهار د دین نشي کولی که پټې وکړې پروا نه کوي، لیکن دا خبره هغه وخت کې د نبي علیه صلات وسلام دین نهایتي کمزوری و، رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اظهار سم نشو کولی لکه حالي و حال الناس د دې نه معلومیږي، او نبی علیه صلات وسلام او دارنګې نور صحابه کرام مستضعفینو ځکه یې دې صحابي ته اجازه ورنه کړله. لیکن اوس وخت کې خو اسلام الحمدلله خونج خونج ته رسېدلی دی او معاشره ټوله دا دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو. نو اوس څنګه د دې حدیث نه ته استدلال کوي چې خلک دومره ضعیفه دي؟ لیکن بل ځای کې چې موږ وګورو د ابوذر غفاري رضی الله عنه واقع د بخاري کې چې ابوذر رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ته دا کار پټ کړه او خپل ښار ته واپس کله چې زما ظهور تا ته پته ولګېده نو بیا راشه. لیکن سره د نه ابوذر غفاري رضی الله عنه د کفارو په منځ کې سره د تابعدارۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د هغې د طریقې نه دغه خلکو ابوذر غفاري راونیو، دومره یې ووهه دپاره دی چې مړ شي، لیکن سره د دې نه ابوذر غفاري بیا هم اظهار د دین د خلکو ته وکړو. د نبي علیه صلات وسلام په ابوذر غفاري باندې دا انکار ونه کړ چې تا ولې دا کار وکړو، او نه ورته وویله چې ګوره زما دې ونه منله زموږ دعوت ته نقصان رسې. سره د دې نه چې هغه به هغه خپل دعوت جاري ساته، اگر که کفارو دی وهو، اگر که کفارو ورته تکلیف رسو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دا ونه ویل چې ګوره ما ته نه ویل چې زموږ دعوت مه خرابه، دی ورته ونه ویلې، یا مثلا دې کې مصلحت دی دا ورته ونه ویلې. د دې وجې نه دوستانو دا دو احادیث چې د دې دعوت باره کې راغلي دي عمرو بن عباسة رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي زما حال او د خلکو حال وګوره. دویم حدیث د ابوذر غفاري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوذر غفاري په دې طریقه باندې کوم رد ونه کړو. د دې نه معلومه دا شو چې اظهار د دین بکې دا لازم دی. نو اوس چې خلک دا احادیث دلیل کې پیش کوي دوستانو، موږ دا وایو چې الحمدلله اوس خو دین واضح دی، علما شته دي، هغه حال خو لا نه دی راغلی لکه څرنګه چې په عمرو بن عباسة باندې راغلی یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم مکه کې کوم حالات سخت شوي هغه حال خو اوس دی. دا خاصه بانه ده. دارنګې په مکه کې نور کارونه صحابه کرامو کول، نو تاسو اوس چې دا دعوه کوئ ای مرجفین مولیانو هغه کارونه ولې نه کوئ په مکه کې؟ او کله چې مکه الله سبحانه وتعالی فتح کړه او د دنیا خونج ته اسلام ورسید، نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم جهاد نه دی کړی، تاسو ولې جهاد نه کوئ؟ نن وخت کې صفوف معلوم دي، د مجاهدینو صف معلوم دی او د مرتدینو صف معلوم دی، تاسو د مرتدینو په صف کې ناست یاستئ په نوم د دعوت باندې د مجاهدینو په صف کې ودرېږئ، دا چې بانې دي. د دې وجې نه دوستانو
ملت د ابراهیم علیه السلام چې هغه صحیح طریقه د دعوت ده، په هغې کې د دوستان نه جداوالی شته، په هغې کې د څټونو وهل شته، په هغې کې تکلیف شته، په هغې کې د کورونو پرېښودل شته، په هغې کې د ماشومانو چنګېدل شته، په هغې کې ګوره بمونه شته، لای زره بمونه در باندې ورېږي، په هغې کې طعن شته، خلک به در باندې قسم قسم طعن لګوي، کله به وایي دا وایي تسلیم شوی د فلاني حکومت ته، خدای خیر دی نه دی تسلیم شوی، ځکه چې په صدر ګوره بازار کې پلن پلن کېږي، دی نه دی تسلیم شوی. موږ صرف چې د الله د رضا دپاره د یو مرتد نه موږ هجرت وکړو، نو بس خبرې کېږي فلاني ځای کې مې ولیده، فلاني ځای کې مې ولیده. عجیبه خبر ده. د دغه مرجفینو د دغه مرتدینو پسې خبرې نه کوئ چې هغوی د طاغوت په منځ کې اوړي راوړي، ښه په علی الاعلان منځونه کوي، د جمعې مدارس یې هم رجستر کړي د کافر حکومت سره، پولیسو ته ولاړ چې د جمعې منځ کوي، هغه دې نه تسلیم شوی، هغه نه مرتد کېږي. موږ چې الحمدلله څوک یې هم نه د جمعې منځ موږ نشو کولی، آزاد نشو ګرځېدلی، بیا هم دوی وایي چې نه تسلیم شوي. د دې وجه نه دوستانو د ابراهیم علیه السلام ملت دا په هغې کې د دوستانو نه جداوالی شته، په دې کې مرګ شته، په دې کې به تکلیفونه راځي. دې ټولو باندې موږ او تاسې انشاءالله صبر کوو. الله سبحانه وتعالی نه په دې باندې موږ انشاءالله ثواب امید لرو چې الله موږ له په دې باندې اجر راکوي. دا خو اسانه خبره وه چې یو مدرسه هم موږ جوړه کړې وې او په هغې کې ناست وې دغه مرتدین هم راوستلی، پلانی صاحب، پلانی صاحب الجلاله والملک المعظم رئیس، پلانی صاحب السمو، پلانی فلانی هم راوستی وې او هغوی سره هم په دغه مدرسه کې ښه پلن پلن کېدلې لکه چې دا اوسني پلن پلن کېږي. بیا موږ هم ښه خلک وو، خو هر کله چې موږ الحمدلله د طاغوت رد وکړو، عملي رد هم وکړو او قولي او لساني هم وکړو، نو بس موږ ته خلق قسمه کله وایي خوارج دي، کله وایي تکفیریان دي. الحمدلله ثم الحمدلله الله دې موږ نه صحیح تکفیریان جوړ کړي چې کوم د محمد رسول الله په طریقه او د صحابه کرام په طریقه رواني، هغه تکفیریان. خو غرض مې دې کې و چې دغه مولیان او دغه شیخان چې د الله په آیتونو باندې شپه او ورځ تېرېږي، هغه وایي او په هغې کې منه راغله د رکون نه ظالمانو ته، چې ظالمانو ته به رکون نه کوي، د هغوی اطاعت به نه کوي، د هغوی په دغه ظلم باندې به چپ کېږي هم نه. دوی دغه آیتونه لولي او بیا هم د مصلحت الدعوه خبرې کوي چې مصلحت کې نرمي پکار ده. الله فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. بل ځای کې الله فرمایي وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیره انکم اذا مثلهم. دا آیتونه دوی شپه ورځ لولي او بیا هم دا وایي چې دې کې مصلحت دی او د دعوت کار کو موږ څه وکړو، که موږ مسلح جهاد شروع کړو خو بیا کار خرابېږي، د دعوت کار به نه خرابوي. الله دا د الله د دې آیتونو باندې استهزاء نه ده. شیخ سلیمان بن عبدالله ابن الشیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي د دې آیات انکم اذا مثلهم، د دې آیات په تفسیر کې څه وایي؟ الآیت علی ظاهرها، دا آیت په خپل ظاهر باندې حمل دی، وهو ان الرجل اذا سمع آیات الله، کله چې یو سړی د الله آیتونه واوري چې یکفر بها ویستهزأ بها او د کفر په آیتونو باندې کفر کېدی شي، په هغې باندې ټوکې کېدی شي، فجلس دی کېناست عند الکافرین، د دغه کافرو سره نږدې کېناست چې کوم استهزاء والا دي، په غیر د اکراه نه، په غیر د انکار نه، په غیر د قیام نه، فهو کافر مثلهم، دی د هغوی په شان کافر دی. وان لم یفعل فعلهم، اگر که دوی دا کار نه کړی خو دوی دا مولیان صرف په ناسته باندې دې حکومتونو سره کافر کېږي. بل ځای الله فرمایي واذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، کله چې ته وینې هغه کسان چې دوی زموږ په آیتونو کې ننوتي او په هغې پورې ټوکې کوي، استهزاء کوي، فاعرض عنهم، ای پیغمبره دوی نه اعراض وکړه، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، تر دې چې دوی په نورو خبرو کې ننوځي. حسن بصري رحمه الله فرمایي وی لا یجوز له القعود معهم خاضوا او لم یخوضوا، وی دوی دا جایز نه شي دغه ځایونو کې کښېني چې دوی په نورو خبرو کې ننوتي وي او که نه وي ننوتي، خو داسې کسانو فاسق و فاجر و مرتدو سره به کښېني قدرې هم نه. شیخ سلیمان بن عبدالله فرمایي وی فاذا کان هذا الخطاب لاشرف مخلوق صلوات الله وسلام علیه فکیف بغیره. د دې آیت لاندې دا خبر ذکر کړی چې ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، ای پیغمبره که ته موږ نه مضبوط کړی نو قریب و چې تا رکون کړی وې، میلان دې کړی وې دې کافر ته معمولي غوندې.
اذن لاذقناک، نو بیا په دغه وخت یو موږ ته تسکولی وي ضعف الحیات و ضعف الممات، دوچن عذاب د دنیا او دوچن عذاب د مرګ. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. د دې آیات لاندې شیخ سلیمان بن عبدالله فرمایي وي کله چې دا خطاب لاشرف مخلوق، هغه بهترین د مخلوقاتو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، هغه ته دا خطاب دی. فکیف بغیره، نور د نور چا به څه حال وي چې پیغمبر ته الله وایي چې ته مې مضبوط کړی نه وې، نو دې خلکو ته به تا معمولي غوندې میلان هم کړی و، بیا به مې د دنیا او د آخرت دوچن عذاب در کړی وې، نو آیا وایي د بل چا به څه حال وي. بل ځای کې الله د مؤمنانو صفت کوي والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان هغه کسان دي چې دوی د لغو مجلس نه اعراض کوونکي وي، باطل مجلسونو کې نه کینی. او دا باطل مجلسونه دي دوستانو چې د طاغوتي حکومتونو څخه د پاکستان مرتد حکومت دی، که د افغانستان دی، که د نور عرب لیگ ملکونه دي، دا ټول د باطل او د مرتد حکومتونه دي. مؤمن ته پکار داره د مؤمنانو صفت الله کوي چې دوی د لغو او د بېهوده ځایونو نه هغې اعراض کوونکي دي. بل ځای کې الله فرمایي والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. مؤمنان هغه کسان دي چې دوی دغه شی د زور او د بهتان او د باطلو مجلسونو نه ځان ساتي. کله چې دوی تیریږي په لغو مجلس باندې، په لغو ځای باندې، نو په عزت سره تیریږي. نو دوستانو دا د مؤمنانو باره کې الله دغه صفات د مؤمنانو کړي چې ګوره دوی په داسې مجالسو کې نه کیني. نن وخت دې مولیانو دې شیوخو ته موږ دا سوال کوو د الله خاطر وکړئ چې دې حکومتونو نه قلار شي، او که دام نه وي نو ګوره یو ورځ به ستاسې هم غوښې وډکي لکه د دې مرتدینو چې په چتونو باندې پرتې وي، ستاسو هم داسې په چتونو باندې غوښې پرتې وي. او دا الله ته کومه سخته نه ده. الله به در باندې یو ورځ د اسلام دغه سپاهیان مسلط کړي ان شاء الله العزیز. د دې وجه نه دوستانو الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته دا امر کړی چې قد کانت لکم اسوة حسنه فی ابراهیم والذین معه، یقینا شته تاسو سره بهترینه نمونه په تابعدارۍ د ابراهیم علیه السلام کې او دا انبیا او چې دا غسرو. او بل ځکه الله فرمایي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا. څوک د زیات خاصه دین په لحاظ د غچانه چې هغه غاړه خیده هغه تابعدار دی او مخ یې خیده الله ته، یعنی تابع کړی دی الله ته غزان، او وهو محسن چې دی مؤمن محسن وي. او د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د ملت تابعداري کړې ده. هغه ابراهیم علیه السلام چې هغه پوخ او کلک موحد او الله ابراهیم علیه السلام په دوستۍ سره نیولې. الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام د صفاحت نه هم پاک کړو. الله ابراهیم علیه السلام په رشد سره دا بیان کړ چې ابراهیم علیه السلام ته الله هدایت کړو. ولقد اتینا ابراهیم رشد من قبل وكنا به عالمین. الله فرمایي موږ ابراهیم علیه السلام ته پوهه دین ورکړو، هغه موږ پوه کړو، هغه موږ په دین باندې پوه کړو، هغه په دعوت باندې پوه، هغه ته الله هدایت ورکړو. به دا هغه دعوت ذکر کړی چې ابراهیم علیه السلام قوم ته داسې دعوت کړو، پلار ته داسې دعوت کړو. او به دا هم فرمایي په سورته بقره کې چې ګوره د ابراهیم علیه السلام د ملت نه څوک اوړي هغه بیوقوف دی. د دې وجه دوستانو موږ او تاسو دا پکار ده چې د ابراهیم علیه السلام په ملت باندې کلک شو، او د ابراهیم علیه السلام ملت دا د دعوت طریقه ده، د هغه د دعوت په طریقه باندې چې موږ هم دعوت وکړو. الله دې موږ تاسو له عمل کول توفیق راکړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.